ګلون زکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه د چروغ او جوړ بوي او په خپل کورونه کې به خپل درسونو ته او زموږ برنامه ته ناست او کتاب او قلم به مو کتابچه به مو په لاس کې وي او زموږ درسونو ته به غوږ وای او هیله ده چې زموږ له درسونو څخه ښه استفاده وکړئ. موږ به هم زیار وباسو، هڅه به کوو چې درس څومره ساده کېږي، څومره اسانېږي، څومره په خلاصه ډول بیانېږي. کوشش به کوو ستاسو لپاره دلته ښه منظم ډول تدریس کړو تر څو ښه وپوهېږئ. بیا مو هم د نن ورځې درسي ساعت د دوولسم ټولګي بیولوژي ده. د دوولسم ټولګي بیولوژي په تیر درس کې په تیره موضوع کې د جینټیک پر تاریخچه باندې وغږېدو، د جینټیک همداشان د مندل پر مطالعات باندې وغږېدو. لنډ نظر تیر درس ته چو وروسته به په نوي درس باندې خبرې وکړو تر څو هغه زوړ درس او نوی درس سره پیوست شي. جینټیک مو تعریف کا چې د اولاد څخه د مور او پلار څخه اولاد ته د خواصو د انتقال څخه بحث کوي، یعنی هغه علم چې د والدینو څخه اولاد ته د خواصو انتقال پروسه واضح کوي. په دې باندې موږ پوهوي د جینټیک د علم په نامه سره یادېږي. لنډ ډول جینټیک علم د بیولوژي د علم ځوانه پرمختللې څانګه ده. د جینټیک د علم د بنیاد لپاره مختلفو عالمانو شرماک، کورینز، ګریګور مندل، همداشان انکساګوراس هغه عالمانو چې دغه لپاره هڅه او هلې ځلې کوي تر څو د دغه علم بنیادګر یا بنسټ ایښودونکي ځانونه جوړ کړي. خو د دغه علم د پلار لقب ګریګور مندل چې د اتریش هېواد و هغه خپل کړ. دا مو د تېرې ورځې موضوع او د نن ورځې موضوع مو د مندل قوانین او یوراګا تزویج ده. په تیر خبرونه کې یا په تیر درس کې مو هم یادونه کړې وه چې مندل هغه معلومات، هغه کړنې، هغه تجربې چې د راغونډ کړي په څو کلونو کې خپله خواري او محنت سره راټول کړي هغه په څلورو نقاطو، په څلورو فرضیو، په څلورو قوانینو کې خلاصه کړل چې دغه څلورو قوانین ته د مندل یا د مندل قوانین یا فرضیې وایي. که چېرته موږ تاسو وګورو د جینټیک ستنې، د جینټیک اساس او بنیاد په دغه څلورو قوانینو باندې ولاړ دی او د دغه څلورو قوانینو په وضاحت سره، دغه څلورو قوانینو په تشریح سره به تاسو وکولی شئ چې د جینټیک د علم په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ. دغه قوانین څلورو نقاطو یا په څلورو برخو کې واضح شوي دي چې لومړی قانون، دوهم قانون، دریم قانون او څلورم قانون په نامه سره یادولی شو. خو مخکې له دې چې د مندل قوانین تشریح یا واضح کړو یا د مندل په قوانینو په فرضیو باندې وغږېږو، د هغې د مخه چې مندل کومه کړنه ترسره کړې وه چې د یوراګا تزویج په نامه سره یادېږي یا مون هایبراید په نامه سره یادېږي، په دې باندې خبرې کوو، په دې باندې غږېږو. وروسته د مندل په لومړی او دوهم قانون باندې خبرې کوو، وروسته دریم او څلورم قانون ته ځو. یوراګا تزویج یا مونو هایبراید له هغه تزویج څخه عبارت دی چې که چېرته وګړي یوازې او یوازې په یو صفت کې سره توپیر ولري د یوراګا تزویج په نامه سره یادېږي. یعنې په دې معنا یوراګا تزویج کراس، تیرول، یوځای کول، ضربول. که چېرته موږ دوه داسې اشخاص، دوه داسې وګړي ولرو چې هغه یوازې او یوازې په یو صفت کې یو له بل سره توپیر ولري، دغه تزویج یا دغه کراسینګ چې موږ یې سرته رسوو یا دغه چې موږ په خپلو کې سره تزویج کوو دغه ته به یوراګا تزویج یا مونو هایبراید وایي. مندل د خپل کړنې لپاره لومړی په یوراګا تزویج څخه کار واخیست او د یوراګا تزویج له ازموینې څخه وروسته د لومړی قانون او دوهم قانون ته لار خلاص کړه او دغه قوانین یې جوړ کړل. یوراګا تزویج که چېرته وګړي په خپل مابین کې، په خپل منځ کې یوازې او یوازې په یو صفت کې سره توپیر ولري د یوراګا تزویج په نامه سره یادېږي. د ماشنګ بوټي ته ځو او هماغه تزویج چې مندل کړی دی په هماغه کې مثال ورکوو. مندل د خپل تجربه لپاره، د خپل تزویج لپاره د ماشنګ له بوټي څخه کار واخیست. د لومړي ځل لپاره
د نباتاتو یا هغه تزویج د به اجرا کوه یوازې یو صفت به ډیر متوجه و. په دغه تزویج کې هم د ماشنګ د بوټي دانې په نظر کې نیول شوی دي چې د ماشنګ بوټی ژیړ او شنې دانې تولیدوي. د مثال په ډول که چېرته موږ او تاسو دغه د ماشنګ بوټی فرض کړو او دغه هم د ماشنګ بوټی فرض کړو، دا دواړه د ماشنګ بوټي فرض کړو. د خپل تجربې د اجرا لپاره د دانې رنګ ته متوجه وو چې ژیړې دانې او شنې دانې به یې تولیدولې. که موږ دا فرض کړو چې شنې دانې تولیدوي، شنې دانې، او که دا بوټی موږ فرض کړو چې ژیړې دانې تولیدوي، شنې دانې، ژیړې دانې او شنې دانې. اوس همدغه د ماشنګ بوټی او همدغه د ماشنګ بوټی په خپل منځ کې د دوی توفیر هم دغه دی چې یو د دانو تولید کې شنې دانې تولیدوي او بل ژیړې دانې تولیدوي. یعنی دا فقط د دغه بوټو قد په نظر کې نه نیسي، د دغه بوټو ګل په نظر کې نه نیسي، د دغه بوټو یوازې او یوازې دانې په نظر کې نیسي. کله چې دانې په نظر کې ونیول شوې، اوس دا په راتلونکو نسلونو کې د دغه نتیجه ګوري چې څه ډول دانې به تولید کړي. یعنې هغه دانې چې دوی څخه لاسته راځي که موږ یې وکرو د هغو نسل نباتاتو چې افیک نسل ورته ویل کېږي د هغوی دانې به څه ډول وي. وروسته ته په خاص زمان په خاص وخت کې ګردافشاني کېږي، وروسته له ګردافشانۍ نه دوی ترمنځ تبادله کېږي، یعنې د دوی مذکر او مؤنث مواد سره تبادله کېږي. د ماشنګ د بوټي یوه ښه ځانګړنه دغه هم ده چې په عین بوټي کې مذکر او مؤنث مواد دواړه موجود وي. یعنې د ماشنګ بوټی هم دا وړتیا لري چې ځاني القاح صورت ونیسي، یعنې په خپل ځان کې ګردافشاني وکاروي، سیلف پولینیشن چې وتی. او که چېرته د ماشنګ نور بوټي هم موجود وو، دا وړتیا لري چې د نورو سره هم کراسینګ یا تیریدنه وکړي یا ګردافشاني نورو ته هم انتقال کړي چې مختلف لاملونه لري. په نه به په وروستیو کې خبرې کوو. د دوی ترمنځ ګردافشاني کېږي چې د یو بل ته دوی ګردا انتقالیږي چې دا د شنې دانې او دا د ژیړې دانې لرونکی دی. وروسته کله چې د مواد تبادله اجرا شوه، دوی دانې تولیدوي. کله چې دانې تولید شي، د همدغه نبات دانې، د همدغه دانې دا دواړه سره یو ځای کوو. هغه دانې چې دغه نباتاتو څخه په لاس راځي هغه موږ په افیک نسل کې کارو. افیک کله چې موږ فرست جنریشن پلانټس نه یادونه کوو، نو د دغه نباتاتو دانې اخلو، کارو یې. هغه نسل، هغه حاصل چې دغه نباتاتو څخه په لاس راځي نتیجه یې ګورو. په افیک نسل کې به ټول هغه د ماشنګ بوټي په لاس راشي چې دوی به ټول ژیړې دانې لري. دا د افیک نسل د نباتاتو حاصل شو، یعنی دا هغه دانې شوې چې دغه دوه د ماشنګ بوټو څخه په لاس راغلي او دا موږ وکرلې. په افیک نسل کې د ماشنګ بوټي په لاس راغلل، خو د ماشنګ د بوټو د دانې شکل که موږ وګورو ټولې به ژیړې دانې وي. یعنی دا په دې معنی چې دوی یو صفت پټ، یو صفت ښکارا شو. کوم صفت چې پټ پاتې کېږي هغه په راتلونکو نسلونو کې ښکاره کېږي، او کوم چې ښکارا دی همغه ته د غالب صفت نوم ورکوو. اوس کله چې په افیک نسل کې د دغه نباتات حاصل یا دانې موږ وکرلې، په افیک نسل کې فرست جنریشن پلانټس کې موږ ګورو چې دغه نباتاتو ژیړې دانې دي. ژیړې دانې هم دا ژیړې دانې لري او هم دا ژیړې دانې لري، چې دغه ته د افیک نسل نباتات هم ویلی شو. اوس کله چې په افیک نسل کې ژیړې دانې تولید شوې، خو یو مقابل کې یو صفت موجود چې هغه شنې دانې دي، همغه صفت پټ پاتې کېږي. وروسته همدغه نباتاتو دانې اخلو، په دوهم نسل کې دوی تزویج کوو یا دوهم نسل کې دوی کرو چې نتیجه یې څه ډول ده. یعنی سیکنډ په دویم نسل کې موږ کومه نتیجه په لاس لرو؟ F2 نسل کې د همدغه نباتاتو دانې اخلو، هغه کرو او نتیجه یې ګورو. اوس د دغه دانو نه همدغه نباتات په
په لاس راځي خو په دغه نباتاتو کې به هغه صفت چې په F1 نسل کې پټ پاتې شوی یعنی شنې دانې هغه به هم موجود وي او هغه صفت چې ځان یې ښکاره کړی و زیړې دانې هغه به هم موجود وي یعنی په F1 نسل کې زیړې دانې وي ټولې خو په F2 نسل کې به هم شنې دانې ښکاره شي هم زیړې دانې خو مقدار د شنو دانو به کم وي. اوس کله چې موږ F2 نسل ګورو په F2 نسل کې کوم نباتات چې لاسته راځي دغه نباتاتو نسبت که چېرته موږ وګورو 3/4 به زیړې دانې وي او 1/3 به شنې دانې وي. که چېرته موږ وګورو یا په بل عبارت د 4 بوټو څخه یا په هر 4 بوټو کې به 3 بوټي داسې بوټي وي چې هغه به د ماشنګ دانې یا د ماشنګ هغه تخم چې کوم دی هغه به د 4 بوټو څخه 3 بوټي زیړې دانې ولري او د 4 بوټو څخه به یو بوټی شنې دانې ولري یعنی کوم صفت چې په F1 نسل کې پټ پاتې شوی و هماغه صفت په F2 نسل کې ښکاره کړ ولې مقدار د ښکاره کېدو یې کم و. نو په دې اساس د دغې تجربې ته په کتو مندل بیا هم یو معکوسه تجربه سرته ورسوله لکه دا دې ته متوجه و چې که موږ او تاسو وګورو که په F1 نسل کې یا په اولین نسل کې موږ کوم تزویج یا کراسینګ چې ترسره کړ که په هماغه کې مو ښځینه مشنګ بوټی انتخاب کړی وي شاید علت یې همدغه وي چې ټولې زیړې دانې شوې په F1 نسل کې او که چېرته موږ نارینه بوټی انتخاب کړی شاید دلیل علت یې همدغه وي چې په F1 نسل کې ټولې زیړې دانې ښکاره شوې. نو مندل په دغه وخت کې د فرض کړه چې که ما په F1 نسل کې ښځینه د مشنګ بوټی انتخاب کړی وي دا ځل به زه نارینه د مشنګ بوټی انتخاب کړم. په دوهم قدم کې مندل بیا هم د مشنګ بوټی انتخاب کړ او داسې فرض کړه چې دغه ښځینه نارینه بوټی دی ځکه په F1 کې شاید ما ښځینه بوټی تزویج کړی وي. کله چې په دوهم معکوسه تجربه اجرا کړه بیا هم عین نتیجه په لاس راوړه. نو د عین نتیجې په لاس راوړل نه وروسته د لومړی قانون او دوهم قانون ته لار خلاصه کړه چې د مندل لومړی قانون څه وایي او د مندل دوهم قانون څه وایي. وروسته دغه تزویج نه چې ورګه تزویج د اجرا کې امون هایبرید د لومړی قانون منځته راوړ او دوهم قانون یې منځته راوړ. په لومړی قانون کې د واضح کړه چې د هر صفت لپاره 2 جنونه ضرور دي یا هر صفت 2 الیلونه لري چې په دې اثر راتلونکی نسل یا راتلونکي اوصاف ټاکلی کیږي چې یو د مور څخه اخلي بل د پلار څخه اخلي. که چېرته موږ او تاسو یو نسل غواړو یا یو نسل په لاس راځي یا په یو نسل کې یو صفت منځته راځي نو طبعا دا به د مور او پلار څخه منځته راځي. که چېرته په دوی کې نارینه او ښځینه مواد سره یو ځای نشي د راتلونکي نسل منځته راتلل هغه ناممکن دي. نو په دې سره په لومړی قانون کې دا وویل چې د هر صفت د ټاکل لپاره 2 اوصاف ته ضرورت دی چې یو د مور جنونه 2 ډوله جنونه منځته راځي یا سره یو ځای کېږي چې یو صفت ټاکي یو د مور بل د پلار څخه اخلي. د دوی د اوصاف او د دوی د جنونو د یو ځای کېدو په اساس یو صفت یا یو جنس ټاکلی کېږي یو قانون. لکه تاسو چې مخکې ولیدل چې دوی ترمنځ تبادله کېده د موادو د ګډ افشانۍ شنې او زیړې دانې چې شنې د ځان ته نمایندګي کوي او زیړې ځان ته نمایندګي کوي. دوهم قانون کې مندل واضح کړه چې کله چې 2 صفتونه سره یو ځای کېږي یو به مغلوب بل به غالب کېږي چې هر وخت پورې غالب صفت خالص یا ناخالص وي خو مغلوب صفت چې کوم دی یا پړ صفت چې کوم دی هغه د هر وخت لپاره خالص وي. یعنی مندل په دوهم قانون کې دا واضح کړه چې د 2 صفتونو د یو ځای کېدو څخه یو صفت به پټ چې د مغلوب صفت په نامه سره یادېږي او بل صفت په ښکاره چې د غالب صفت په نامه سره یادېږي. نو ګلونو زده کوونکو د مندل یا د مندل 4 قوانین دي
چې دوه قوانین مو سره د مثال د یورګا تزویج یا مونو هایبراید سره یو ځای درته واضح کړل. دوه قوانین چې دریم قانون او څلورم قانون د مندل دی دا په راتلونکي درسي ساعت کې تاسو لپاره واضح کوو او تاسو به هم د مندل لومړی او دوهمه تجربه چې د مشنګ بربوټي ترسره کړه اجرا کړه تاسو به هم دا کورنۍ وظیفه چې دا په کورونو کې وګورئ او نتیجه به عملاً د تصویرونو په استفاده زده کړئ. د دریم قانون او څلورم قانون پاتې درس به په راتلونکي درسي ساعت کې ستاسو لپاره لولو او تاسو به هم مخکې له مخکې دریم قانون او څلورم قانون مطالعه کړئ. وروسته له مطالعې به که راتلونکي درسي ساعت کې وخت و موږ به تاسو ته په مغه باندې کار کوو. تاسو به مخکې له مخکې مطالعه کړې وي. کورنۍ وظیفه مو همدغه شوه یورګا تزویج د شکلونو نه په استفاده همداشان د مندل لومړی او دوهم قانون د شکلونو نه په استفاده تاسو مطالعه کړئ او د شکلونو نه ګټه واخلئ او هغه څه چې ما تاسو لپاره دلته ولوستل تاسو په خپلو کتابونو کې وګورئ چې الته تصویر موجود دی. په هغه تصویر کې څه ډول کراسینګ یا تزویج شوی دی تاسو به ډېره ښه او مناسبه موثره لاسته راوړنه ولرئ. نو تر بل درسي ساعت مو په پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.